د جنګ په ډګر کې یا ګټونکی کېږي او یا بایلونکی. اتلان هم کله کله بایلونکي کېدای شي، خو ته هیله له لاسه مه ورکړه. خو تر اوسه مې نه ده بایللې. همداسې ده جاوید. جنرال هم همداسې فکر کوي وروره. وړاندیز مې وکړ چې یوې جبهې ته لاړ شم خو ویې نه منله. ته په ماشومتوب کې هم همداسې ضدي وې، خو یوازې به دې د ماشومانو له یوې ډلې سره جنګ کول. خو ته اوس ماشوم نه یې جاوده، یوه کورنۍ لرې. دومره لوی جنګ کې نشي کولی په یوازې بریالی شي. څنګه وکړم توفیق؟ یوې خواته مې کورنۍ ده او بلې خواته هېواد. ځینې شیان له هېواد نه اړین وي جاوده، خو سرتېري داسې فکر نه کوي. که هېواد ونه لري کورنۍ هم نه لري. ستا فکر هم د حق د کسانو په څېر دی. که د یو څو مودې لپاره د هېواد نه لرې شي بیا پوهېږې چې څومره ارزښت لري. که چیرې تم ګارنیزون کې وخت تېر کړې بیا به تم پوه شې چې د تورې سره د بریالي کېدو وخت تېر شوی. پوهېږې چې د میرانا ناظم د مور نوم څه دی؟ نه پوهېږم څه دی. زه هم نه پوهېږم. توبه توبه. ډېر درد کوي نرسې. ډېر درد نه کوي. کله چې په مرمۍ ولګېدم دومره درد یې ونه کړه. مرمۍ د مینې په څېر د سرتېریا، کله چې لګېږي د پسرلي په څېر ده، کله چې ویستل کېږي د مني په څېر. یویشتمه فرقه له جنګ نه راغلي ټپیان لرو، باید مرسته وکړو. نرسې دې ناروغ ته د پام. راځه ډاکټر صاحب، مهرباني اغلې. یویشتمې فرقې نه یوه ډله راغلې ده. وامې اورېده. که ستاسو اجازه وي نو د خپل مېړه ښه راخلاص ته ورځې. هو نوکري ولې خو به پوره وي که نه؟ هو پوره دي. که ناروغان ډېر شو بیا زه بهتره شم. ښه سمه ده لاړه شه. رښتیا عزیزې غواړم یوه پوښتنه درنه وکړم خو مهرباني وکړئ. ولې سیده کور ته ځې؟ خدای دې نه کړي که ستا مېړه شهید یا غازي شوی وي بیا؟ که به هغه څه وشي بیا زه احساسوم. مننه کوم په اجازه. دا ما ته راته دا ته وایي دا ما سره ښه ښکاري. صبر وکړه چېرته ځې؟ تاسو ته مې نه وویلې چې د بخارۍ په څنګ کې جنګ مه کوئ. لرې شئ، زه دلته پخلی کومه. ډېر ښه وشو شیشه کې دا نجلۍ نوره ونه ځوروې. سمه ده مېرمنې، یوه خوږه قهوه مې شتیا لرئ؟ ځورې کشه ستاسو د لاسه به مې کلچې وسوځېږي. کلچې مو پخې کړې دي نیا جانې، ما ته بیا ودانه راکړه خیر دی. نه یې درکوم، کله مو چې مور راغله بیا یې وخورئ. زه یې هم نشم خوړلی. زما لورګانو زه به خوږو نازولم. مور جانې، مور جانې. زوی جان مې جودت اموري جودت چېرته دی؟ وعلیکم سلام ناوې جان. بخښنه غواړم مور جانې. نه وامې بخښه. لاس مې مه ښکلوه، هسې بې ځایه وخت دې مه ضایع کوه. ځه لاړه شه، جودت پورته په کوټه کې دی. هله نو راځه چې لوبې وکړو. زه به خپلې سترګې پټومه، ته لاړه شه ما پیدا کړه. سمه ده هله نو راځه، ته د سترګو پټې پسې ځان پټومه. هله نو ما پیدا کړه. زما نازوله نجونو هله نو ما او کاکا ته د قهوه تیاره کوي. نجونو پوښتنه نه کوئ چې زه څنګه قهوه څښمه؟ څنګه
تاسو یې وټاکئ د نیا په څېر مو د پلار په څېر مو یا ستاسو په څېر مو د نیا په څېر نو بیا لږه ترخه وي مشت لرونکې قهوه رکشه مردار خور د پلار په څېر مو څنګه قهوه ده کاکا د پلار لږه دی سړه قهوه مالګه لرونکې قهوه او موږ په څېر څنګه نو یوه شیدې لرونکې قهوه بوره لرونکې قهوه هم تیاره کړئ هله بیړه وکړئ بیړه وکړئ علي کمال چیرته دی توبه هېرې که چې خبر راکړي هلال ورشه لورې هرومرو باندې باندې بي ورشه نه مورې ته مه ورځه زه خپله ورځم لږ تازه هوا مه اخلم ته په تمه اوسه سمه ده اوس له راکه زما وار دی زما وار دی ورته که نه اوس له زما د بچو زه نښه ولم ویشتلی نه شي ستا د لاسه وشو مه ټېله کوه احمده لکه ما سبا لورې به د پلار څه نه درکومه ستا د پلار وسله کار نه کوي کار کوي د عثمانیانو وسلې خرابې دي په جنګ کې بایلونکي کېږي بایلونکی کېږي او تاسو نه دې ځای نه ورک شئ ځه ته خپله ورک شه ای ملګرو جنګ مه کوئ ته پرېږده جنګ مه کوئ علي کماله پاڅې 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 هله بخښنه وغواړه نه یې غواړمه وغواړه ګناه ده هغه وه هغه راته ویله چې له دې ځایه ورک شه ویې ویل چې ته جنګ بایلې همداسې دې وویل لکه چې تاسو له ماشومتوب نه ملګري نه یې که څنګه وایه نیکه ملګري یو ښه نو اوس به خلاص شئ زر کوئ هله نو دا وسله د چا ده د پلار مې پلار دې خبر دی چې د هغه وسله ده اخیسته دعا وکړه چې خبر نه شي واخله زویه کور ته لاړ شه ځه دواړه مو لاړ شئ مور ته دې ووایم ووایه ستا د راتګ په خوشحالۍ کې به یې ځان راته ونه وایي خبرو ته دې ګوره ولې جنګ کوې زویه ما ته پرېږده چې ډز وکړم زما وسلې سره ډز وکړه رښتیا وایې رښتیا وایه ژمنه ده ژمنه ده ژمنه ده راځه ما ونیسه تر اوسه لا ځوان یم ما کېږه راوړه لورې توفیق کاکا انا جانبې په غوسه که که نه نشم کولی خیر دی څه کېږي کاکا که زه یې ووهلم بیا انا دې وهي خیر دی په غوسه یې که